شو أنا وي پټی دلاشه او د بساړی نه تور راته وشه وي بیګاره کې دړانو چې واسه نه خړلې نو کې دړانو په بوسو باندې سګي يلا ما بكره اخير خمسه ما بخوكي يلا چې اره راغو رښتیا خړلې بساړه خو نه مکړی دا هڅه کوي وي دې نه مله کم کړي دا خو ټیک چا وړي دي کې دړانو په بوسو ورته خوري ها ولا جرك تتاوش مع قبل تربتها سوق نشته تنظر شو برا لراكي سړی سر خو نه دې ما ته ته بو سړی نه تاولا تاولا اله وی اله الله خير اله اله تجيب يا انا ما ابكي اله وري ها وري يا الله خير تجيب انا يا كنو څه خبره ده وینا تا نه شوی چې بو سړی خورا تا خو نه بو سړی بو خوري ها وبرا لراكي تجيب وش بس تقولي خمخا وش بقولي كذا ما يخافش لفت ضربني ما لو براك لقي ها وبو تندقش كان اخذ البرتو من دي انت وبكم دي ولا ده سجل كوما ها رمنا وبو خدي ركعت صواب دي هذا ما ينوشي اللي انا جاي دلوقتي كده بقى ماشي كده الباب كده وكده Mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo se pasa? Vamos a agarrar de explicar a Gerde. يلا خير يلا خير الانسان دي اجازه لري کمزور ہے اوس ثبوت ضرورت مړ کېدلی لکه په ګاډي کې چې پېټرول ختم شي خبره ده کومه بچې ستا ما څه په دې سخته په دې تنده کې اوبه راکړل ته کامیاب انسان یې ما خدای الله د رضا لپاره درکړې چې الله پاک رضا شي زه درنه روانې شوې تعاله زه یو تحفه در کوم تحفه دا خو ټوپۍ ده دا د جادو ټوپۍ ده دا به درې خواهشه پوره کېږي دې ټوپۍ سره منتر دا دی سپنسپېلني منسپېلني سپېلني د ډېرې مینې وني سپېلني د ډېرې ها ها وایه د ډېرې مینې لیوني سپېلني به واچوم په اور سپېلني به واچوم په اور پلان کې به راوله په کور بابا جی بابا اے بابا جی مړ شو الله دې جنتونو نصیب کا په داسې کار دی زه شاته وایم که نه چې راشئ دلته مړی پروت دی نو بیا پکې ګېرېږم ځکه چې نن سبا خو د ملک حالات داسې دي بیا وایي سر یې کم خو خپې کم خواړي ما نه به تپوسونه کوي خو دا بل څوک به پرې راشي او یا به کلي علاقه کې به څوک خبر شي تاڼې ته به اطلاع ورکړي او ما ته وې زما د لاسې څپۍ زیاته را زه دا یم زاغه یم ما خو د نه اوسه پورې یو پیغامونه دي دا نو ته به زما نه څه پیدا ووینې زه خو غلی یم چې ته غلاګانو پسې ګرځم تا تماچه په لاس کې نیولې تا اوسه پورې سو خدای ته مې توبه نو کور کې ته کېناستی نه شي وایي پټي ته وځه او پټي ته وځه نو خدای دې په نیکه واړوه ستا اوس په پټو کې څه کار دی یاره دا څه ګوره دا د نن سبا ښځې دي څه ښایسته وخت و زمونږ قیانې به کور کې پراتو پروا به م نه وه السلام علیکم
وعلیکم السلام. نن خو دې د ځانه بیخي انګرې جوړ کړی داسې پټاټه خو کې ګرځې ته به یې جوړ پتیله دې پسند کړې ده. چپ خدای به دې کږی شي. ولې ته د دې ټوپۍ نه خبرې؟ نه دا د کمالاتو نه ډکه ده دا ټوپۍ. دا بس یو کمالات پیسې. پلار راولېږلم که نه بل پټي ته لاړ شه بېګاره کې دړانه چغې دي تېرې شوي دي او د دې بوساړۍ نه تاو راتاو شه وایي داسې یې بوساړۍ خوړلې دي. دا څوک دی؟ یاره ګوهریا دا خو ساده ګل ساده ګل داسې دی د دغه کول ټوکۍ په سر کړې ده ما ته داسې ښکاري چې د هغې مېلمه راغلی دی. نه 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 زه نه دوکه کېږم کته پې نه کوم مقه ده واسکټ یې زیړ دی خو ټوپۍ یې بدله ده. یره بوساړۍ خواله رالمه هلته یو سړی پروت و او زرکاتن یو نه یاره او چغې والې ویل اوبه راکوئ اوبه راکوئ اوبه راکوئ چې اوبه مې ورته ورکړې که نه ما رسته دا ټوپۍ راکړه. وایي په دې به ستا هر یو کار کېږي دا د جادو ټوپۍ د جادوګرۍ. دا خو ما ته جادو ټوپۍ ښکاري. دا شیسه دی که نه چې ستا په یقین دی د کمالاتو نه ډکه ده چې زه کوم کار په دې ټوپۍ کوم که نه ما قبل کېږي. بس بیا خو داسې چل وکړه که نه چې زما په یو ارمان پوره کړه. چر باندې دی یا یم چې زه ځوان جان هلک شم واپس. راپسې شه راپسې شه شرقه سته وایي ځواني مې لاړه تېر سخت پسې هرمان رالی. وایي ځواني مې لاړه تېر سخت پسې هرمان رالی بیا نوی دوران رالی. کنده که خو زم غواړم. یاره د ارمان دله پوره کومه د ارمان دله پوره کوم په دې ټوپۍ باندې د ارمان پوره کومه. بس وکړه ځه زه زما به یقین نه شي ځه. خلک ستا به یقین نشته نه نه زه به ولې مه کوه دا غوره بیخي وایي د کمالاتو نه ډکه ده. نه نه بس زه ریډي ځه ځه ته پې وکړه زما نه پیالک جوړ کړه ځه. بس ورېځې ته داسې دوه قدمه وروسته شمه. اله یا الله خیر پکې واچې دا ټوپۍ ده د ځای نه به نه خوځې د هغې پورې چې څو پورې باندې ما چوخلې کړې د دې خپلې خبرې دي زه د خپلو پیریانو سره لګیا کېږم. لګیا شه لګیا شه ګپه لګوه ځه. من سپېرني د مینې لیوني سپېرني به اوسېږم په اور او ستا ځواني به راولم په زور. شو هله شی کمالي و خطرناکه. جلمه اسلمي په هره طریقه چې وسته دا د جادو ټوپۍ نه دا برګوتې کوو. خوشحال شوې او که نه مکمل دا خو رښتیا ده. ولې ستا په ځان یقین نه وڅو؟ ما خو په تا مې دغه لومړی ټرای وکړو. बच्चे होते हम हमारा होता गबलू बबलू पान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती दुनिया جادو ټوپۍ خو په تلګوتو کې خو زما به پکې زه خو اکثر چې کم دی نو داسې پاتې شم. یو کار دی مړه تا باندې مې چې کال کې هلیکاپټرونه ګټو او تا نه مې نواز شریف جوړ نه کړو ما ته ویل څه ګوهرې نه خار دومره غلیمه خو دومره غلم نیم تو زما نواز شریف مه جوړوه چې د بل څه نه جوړ کړه. ښځه مړه پسې زرداري بدنه جوړ کړه. ده ته اوس وګوره بدماشي تا سره خوند کوي خو بدماش چې غونډرې ما له کار ګوري. دا راته چې ته په ځوانۍ کې داسې وې بالکل هم دقه شانتي. یو سم بلډوزر خو وې په ایمان جان حق دا کټ نوجوان داسې شل دي که نه چې زه خو کور ته ځم او ته دا پیسې واخله. نه پیسې زه نه لرم دا ما خاص د الله د رضا لپاره لې وکړو دا. خیر دی خیر دی زه منم چې تا د الله د رضا لپاره وکړو که نه ولې پیریان له برې پې چوري راوړئ. ما نه خو ویل دي چې زه په ځوانۍ کې ګرځېدم څنګه او که نه مړه بس وایم په بوډاتوب باندې په ډانډ ډانډست او اوس په ګډاګانو روان شو په ترس روان شو. یاره ډېره د کمالاتو نه ډکه ټوپۍ زه چې د بل چا په کار راشو. زه راته یو خبره کوم وایه ښځه ته ووایه چې قاضي اعظم ماما نه جوړ چې د هر چا په جیب کې پروت زه به دا خبره اوس پرېږدم راځه چې دې لپاره څه طریقه جوړېږي. بس خوښه مې نه ده
په کوم ځای داسې ده داسې ده اوبه مې پاکه السلام علیکم وعلیکم السلام یا خانه دا پردي کور کې څه کې او دا پردي کور ته راننوتې سینګاول خیر خو دی خدای نیکبخت دا مې خپل کور دی خپل کور دا خوله دې په کنټرول کې ښځه وه ولې داسې پنجاب خو نه دی چې ته پردو کورونو ته ورننوځې ولې چل څه دی دا مې خپل کور دی ته زما کور ودانې دا ته څه ګډوډ خدای دې ځان له تباه برباد کړه نو یو خو غلطي دا وکړو چې کور ته راننوتې او بل غلطي دا ده چې کور ودانې وي صحیح درته وایم که نه ګوره دا چې کوم دی یو کمال دی که نه ګوره نو زه به اوس تا ته دا کمال خبره یم خبره ګوره کم څه دي چې ته دې پردو کورونو ته ننوځې او بیا دې ویلې کمال پکې دی دا کمال راشه دې خبره ته ما ته دې ووایه که نه ستا مور خور شته الحمدلله وفات شوي دي دا ځکه راکې ایام نشته پردو کورونو ته ورننوځې که ستا خپل عزتونه تا به د بل عزت ته هم د عزت په نظر کتل هغه ډېر پخوا زمانه وفات شوي دي که نه ګوره زما ډېر عمر تېر شو دا دویم جنم دی زما ها ولې دا تر انډیا په فلم کې کار کې چې دویم جنم پکې راغی اچھا خدای دې سټ کړې که سټ کړې خبره وره وایه خبره وره څه دی د خدای نیکبختي زه تا ته یم چې ته زما کور ودان نو خیر دی نو زه سوال جواب خو رانه وکړه که نه خدای دې ځان له سټ کړې که زما خو خاوند دی او په سپینه ګیره دی او ته له دې ګوډله او غونچه ګل نومې دی امکه غونچه ګل زه یم که نه بدل شوم که غونچه ګل زه ته ما څه سوالونه وکړه نو که سوالونه مې رانه وکړه او ټیک ته نه کړه نو پر بیا به د مو ستا راغلي بلکل دا بیلچه او زما د املا دا راته ووایه که نه چې ما له دې په ډومبۍ شپه څه نښه راکړې وه په ډومبۍ شپه باندې نښه یو ښایسته خېټور ګل مې درکړی یاد دي دا سوال پرې صحیح کړو دا راته ووایه چې د اومې په ورځ زما د واده د اومې په ورځ چا جګړه کړې وه بس نور به چې څوک جګړه کوي خو ستا مور او زما مور دا دواړه نه دی خپل منځ کې نو درېیم سوال اخیري پسې جګړه کړې وه جګړه به دې کړې وه که نه چې کالي یې دله داسې جړو کړی وایي دا خو ما ته شکر دی رایم چې ما غلطي دې راکړه خبره وکړې وه چې د زړو کالي دې راله کړو دا راته ووایه چې ته دا ځوان څنګه شوې د خدای نیکبختې ساده ګل نوم یې هلک دی او د جادو یو ټوپی ده ورسره او بس ما هلته ژړا فریاد کوه پټي کې ستړي شوم پوهېږې ورته مې هلک رانه جوړ کړه بس هغه دم وي او ما نه هلک جوړ شو یو کار وکړه ما هم بوځه د دې نه مریم نواز راځه چې ورځو ورېږه نه پورته راغلم که نه ورېږه په پړي پرته ده میا بیبي انشاءالله داسې ځای ته بوځم که نه چې په سکندونو کې به راته خدای پاک خپل نظر بیا راولي انشاءالله ایشه بس زویه ما خو به تا ته ویني بیبي که نه چې دا انګریزي د وایي په سترګو کې ما اچوه ډاکټر وي یو ورځ او زیات 2 ورځو نه زیات نه تا ته پته لګي اسلامي هر وخت به دې یې سترګې مې خوږېږي یې سترګې مې خوږېږي نو اوس ته دغه وګورې د پړانګ پیس جوړ شوی دی دا اوس څه دي تلاوت به مې کوو او هغه دوی مې راواخېسته ما ته څه پته وه چې د انګریزي دوی ده او ټول بوتل مې پکې پوچ کړو دې ته اوس وګوره نو مولایان صاحبان وایي چې څوک روزانه د قرآن پاک تلاوت وایي نو د هغه نظر به نه کمېږي دا دروغ دا دقه انګریزانو باندې دغه کو چې بس په دې سره به زه ټیک شم خو خدای پاک دغه بس اوس جبر سره ته شکون ته دا اوس کوم چېرته روانې کوم خرڅ دی یم کمینه خدا نه چاته خدایي کار خدمتي نه دی کړی خو چې رالالې چې ته ولیده مخامخ که نه نو دا ته ګوره داسې ښکاري لکه په ګونګټ باندې چې را چقندرو ټرالي د پاسه ناست دی خدای دې بېخته سوتلی سرې وباسه سوتلی سر یا نو بوډۍ ښځه د نظر یې نه لګي کله سوپېدار ته وترغاړو دي کله په نالو کې راپروت دي نو پرېږده چې دوا راته کوي که نه یاره بس ټیک ته چې ښه کار وکړې نو زما په ذهن کې دی لکه تا نه چې غلطي وشي نه دا ما چې ټول بغلاګان وکړو دا ګېرېږم نه او بچم دا صرف د دې بوډۍ دوا ده ته ورته وګوره ته به کونډې راته چولي نو ځکه خو هغې را مخ سر مروک شو که نه ته بیا چې زه ونه ګوره ډک صابون ولمه چې مخ مې وځي ته به ویره زړو کو په صابون نه دا لږ صابون تېنه هغه ستا هغه کور والا پټه کي او دغه کوي غوا صابون باندې مخ غریبوي غریب خو یو خرڅ زویه یوه خبره واورې په کولا او غوږونو چې سترګې غټ نعمت دی د دې ډېر قدر وکړئ دا شکر د خدای الله تعالی لوی نعمت دی بس هی نیا بیبي انشاءالله اوس په ټیک ټاکه چې بیا به داسې روانې خدای کو تیار سوتلی سر مو سره چاخین ښکاري راځه چغې مولا راځه بس پته وکړه
پتا وکړه خدای دې سره خلاص کړه چې سره ته مکه کاوه صحیح ده کنه او زویا دا خپل لګه خوا کوړې سوړ بین تر او خدای دې ایرن داسې یا خدای راکړه پښتو غاخونی کې خله داسې کاری لګه کاګه دیوا دا کې دا ما بوتلو کې جام مو وته لګولې بس ارستا وکړه مړه راځه بس شابه تیرا غلې د جانا دې سیدر طریقې دي خوري شرمې غم د تنوایم خلولا دې کې چل دې لکه ډلې ډلې راځي جروړې لیلو مازیګر دینا مانګی راواله دې برګو درته زنا مازیګر دې یا الله خیر سلام ګره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه دي ابای بخیر دا لاندره شکر دې شکر دې سترګې شته سترګې شته خو پسته خاطرک په شاندا شي راځي یارو مینه درته کوم وای ساری درته کوم وای سماد نه سر تل دي اے سمود دې لک جون ته په برباد شو چرته تتلې نشم معافي ده نه غواړم ته مچا आवाज کوي سمې نه لګيږي ته په طرف ته راځم دا احسان به دې نه کم تا سره چې کوم ټوکې راکنه موري دلری ویشي او بوډا ته راغی او تا ته پر یادو کو چډې هر کمزورې ما او تا څنګه سپتنې چې سمنتر دې پیواچو او واپس الک شو هلک شو زه خو د کمالات نه ډکل ټوپې نه بیا ټیک کنه زه خو ما ته چا د راز څخه پاتې شوی دا او چې ته کوم کار وې هغه به الله کوي الله دې خوشاله پاتې تا زما د نه دا رندې سترګې په دې دا جادو منتر واچو کنه دا خدای روغ کړه نو ستاد احسان لري تا په سره قیمت پورې نه کوه ته خو دې راځي څنګه غیر اندې دي او تکلیف یې تاسو دوه ماره الو مې له الو چوکنه دا کما ته دې زماره بلا په دې سره او ما رسول الله او تا ته تکلیف ما دا تکلیف چې ذکر دي نو خوراکي یادان مالیا چانه په وګورم کنه په خدای په اور کې 3 کیلومتر لري ولالم چې کوم خوشبيانه ده باتروم نروزي کنه نو زه یم چې دغه غضب نه خلاص کوم کنه مړه چې ته سبه زتا به تا هغه شپه ورځ ته نه څه کورګي او کنه ما دې را مخامخ خیر غري خور دې راوړې اره خور دې راوړې او چې ته ډالې دې لاس واجو زه پاسه کورګه ترانه لکه خدای دا ذلیل کا ککې او حبيبي پته ما چا کې نسته زه په قرآن ورته کې قرار ورته کونډې دا دې پکې نه وته دلته کې زه ابې نه نه کنه کوم دې دوه تا وګوره روز به ټیک شي ښه او دا څه ټوپې ده چې دا ډېره د کمالاتو نه ډکه او تاسو ته خوښ شئ ښه یو من سپېرني سپېرني د مینې لیوني سپېرني به اوس یې ځم په اور او دې بوډۍ له به د سترګو نظر راولم په زور خوشاله دا څه سوینم دا دې په سر بلیخي ده که تروزه یاره کدو چوپړلې دا قال لیکنه چې چا سره خو کې نه بیا ورا پرو ټوکې کې ګوره نظر دې نه لګین چې نظر یې راغنو نو به ټوکې ما پسې وشتا او ته هم پرې یا سرینه هغه راځي ډېر خوشاله شوه او کنه اسلامي زویا تا ته خو دا مقدس در پې وتې دی سمره مې چوپیا کو در نسازه شوې ده یاره نیا بیبي نو دا دونه په دې سره چې زوله خوراک ته کېرم نو دونه په تعداد ته د جمدي تیر کی نو مې ده خو نه وي نو لکه دا اسپې د کلمې داسې بار غورځي خدای باور کنیا بیبي کنه صرف پالک ساګه را باندې خوللې دي او تا ته پدې کې خو یخ دي هغه د چازمي نه به جوړ شوت نه یا الله لکه خرجه شرارتي دي هم د وړو کول نه چې لیډو کې پخ پخ کې لګېدلې ده بس زور حساس زور حساس
میا بیبي راځي زه اوس په وخت کور ته یې ما د سترګو نظر نه راغلی سترګو نظر مې سوی شو بیا ورکه شکرانه څه شکرانه ده هیڅ کار هم نشته بس د لانې مونۍ او زوی راځه میا بیبي راځه یا الله یو خدای ستاسو په شان بچي دي خدای اوس شان به ورکي میا بیبي اوس به باتروم ته په خپله ځې ښه نه به دې راځي دله او نه زه ښه او سبا خو وای نه مکنه او وی راځه ځان لاره خوشحاله ساته مهرباني الله دې ستاسو په شان د نور نه پیدا کړي راځه یا اسلام زوی تاسو څه پته دی چې نظر لوی نعمت دی یا د سر خو نه دی نو هغه نیا تعالی خدای پاک لکه رقجورونه درکړی رانه داسې کار دی دا خو لاړه وګورې دا ټوپې به راکوتو کوو غم مه کوه باقي کار زما دی تماشه کوه ښه راځه هغه بیا بیا د خوشحاله شي خدای ظالمانو ودرېږه ولې څه چل دی ویم داسې کار دی چې ښه پایه او عزت کې به راله دا جادو را ټوپې راکې او که دې را نه کړه نو ما دې خودي وچا کوه به ستا اخري ورځي نه 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 دا ټوپۍ نه ماري ما په دې باندې دونه خیر ښېګړي کارونه وکړو چې خلک راته دواګانې کوي نقشې به نه کوي ظلم مه کوه د نیا سترګې ټیک شي نو ته سزا چلې لګې ما ورکه وله دا ټوپې کې نه دا سر دله نواروم ورکه هله وي دا سلمونه کې غواړې دا څه ښه مې کړي دي هغه ښه بدله مه بوځه ورکه دا ټوپې دا سره په زمانه کې نیکي مې څه کړې ده د نیا سترګې ټیک شوي او بدله مه بوځه دماغ را نه خرابومه ورکه ټوپې ای ټوپۍ خپله مالو سره وکړه یا پلان سریا خدای دې بیخو بنیاد وباسه دا رانه څه جوړ کړل پرې رانه چې انسان وي دقل ته اوس په ځمکه باندې ګرځه دګره کیرړي ایسا ته ګوره خدای ته ګوره اب ستم په واچو واپس را لسم کا زبر د مو پلاته سویا به ته ګوره دا سری نه نه دا ډېر لري چې انسانو خیر کوه پیک نه خیر کوه پی پی نګدما خو دې بزوستا چا چانه بس کوم ته خلک د پی پی را کې نه مارغانونه د کارغانونه دختي زما دې سره وسه کومه هغه پته دی ورګي لانه چې انسان د نیا سترګې ټیک شوي او ټوپۍ په لانه چې راغلی ایسا ده ګوره مینت ته په خپو دله پروزما اوس د سر څه چلو کا ما نه به مو پلاته پوس کې زه به ورسه جواب ورکوم دا ته څه جوړ کړل ته ګوره اوس به دا سره قرغانو هم ساتم دا به زه انسانانو هم ساتم چې خپې پې کېني دې سره به زه اوس څه کوم ته مو څه ګرځوا څه چلو کا خو هې تا خدای را شتېدلې سپېمې خورې که ما به تا ته وي چې دومره لالچ مه کوه خو ته سره سړي زوی نه وې ښه خدای دې بېرته دې سوتلی سر وباسه دا سره بازار مکه جوړه کړه اوس هې وایم سپېمیا چې د ګوړو کې شوې که نه نو د خولې دا سایز د ګوړو کې یو مچ ته رسا شو مچو اوس د خطرې کې ګرځه او چې کله روانې به راله که نه د خلکو نه ځان ساتي د جیب ته ورځانګه ساده ګوره مینت درته کوم او زاري درته کومه لږ جادو کې واچوه چې واپس ستا قسلمې ته جوړ شي ته ګوره دا څه شی دی نه 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 دا به څه شي کې دی ځکه چې هغه بوډا ما ته ویلي وو که نه چې کله مړ کېده وایي په دې ټوپۍ باندې به ستا 3 خواهشات پوره کېږي نو زه به ته یې نه سره څه کومه اوس یې ګرځوه څه